ډیر کسان تپوس کوي زما لور د غریبه ده زه سرسایه ورکم سرسایه ول خپل ورکم بچی دي یتیمانان دي سرسایه ول ورکم نه دا مسله بزان سره یاد وساتئ اصول او فروع چې ته نه پیدا یا ستا نه پیدا په دې ستا سرسایه نه کیږي ښه لور زوی نوسې پکته پسې ځئ زوی لور د زوی اولاد د لور اولاد اگر که لور دی واده شوي بل ځای وي بچي بل ځای وي بل کور کې دي خو چې ستا نه پیدا یا تې نه ته پیدا په دې کې به سرسایه نه ورکوي دې باندې سرسایه نه کیږي ښه د رور سرسایه په خور کیږي خو دا رور چې خور له د پلار سرسایه ورکوي نو دا خو د هغه لور ده که نه ښه نو لور نوسې کړوسې په کته په دې نه کیږي پلار نیکه نیا ابی په بره نه کیږي اخوا دې خوا کیږي د خور سرسایه په رور کیږي په خویندورونو د یو بل باندې سرسایه کیږي خو چې خور دی غریبه وي ښه په ماما کیږي او په ترور کیږي او په کاکی کیږي چې کله دا غریبانان وي نو د دې سرسایه بیا دې دی له ورکولی شي چې کله خور غریبی رور غریبي نو د دې سرسایه ته بیا دی له ورکولی شي نو سرسایه چې دا به ورکوي چاله چې کم سړی د زکات مستحقي نو هغه د سرسایې مستحق دی ښه په چا چې زکات کیږي نو هغه سرسایه اغستلی شي او د سرسایه او د زکات یو نصاب دی چې نن سبا مقدار 1,78,000 روپۍ دی نو دې کې غلط فهمي دا وشي ډېرې زنانه وي کورې پیسې جمع کړي 1,78,000 ورسره یې او دا سرسایې غواړي بعضې سړی 2.5 لکه روپو مالکي ما ته یو خپله وی ما یو 2 لکه روپۍ په کاروبار کې بندي کړي دي او سرسایه علمه مې پتا خو نه کېږي نو خو ما په کاروبار کې ورکړي کاروبار کې ورکړي نو ما کو هغه ته دې بخلي خو بیا ټیک ته که نه خو هغه ته دې بخلي خو ټیک ده چې کاروبار کې دې ورکړي دا ستا ملکیت دی که نه دی نو ډېر خلک ناپوهی نو دا سرسایې خرابې شي ښه چې کم سړی سرسایه علي د بل نه نو په ده ورکول واجب نه دي په دې مسله به ځان پوه کوئ چې علي خو دې مستحق دی نو چې دې مستحق دی نو پتا خو سرسایه بیا واجب نه ده که نه چې پتا واجب ده ته بیا اغستلی نه شي نو دې کې احتیاط کوئ بل یو مسله باندې ځان پوه کوئ موږ دا خلق رورو تصرف کوو بعضې خلق د سرسایې پیسې وي مثال د کور حسابو کې نو 2,500 روپۍ تی جوړې شي یا 15,000 جوړې نو په هغې یا وړه والي یا په بل څه شی والي د سرسایې په پیسو دا به نه کوئ ښه دا صحیح نه ده ښه د سرسایې پیسې چې دي دا خو د زکات په حکم کې دي په دې کې به دومره تصرف نه کوئ ښه د زکات مال او د سرسایې په مال کې به دا تصرف نه کوئ دا خو ته په خپله لګیئ په هغې کې تصرف کوي دا خو د غریب حق دی دا هغه له ورکه چې هغه مالک شي نو د هغه اوس خوښه ده نو ته ورله وړه والې او د هغه د کپړو ضرورت ته ورله دا هغه بیا ګرځي مونږ ډېر داسې ولیدل ځکه ویمه بیا وړه خرڅوي په دوکاندار باندې ولې خرڅوي دا ما ته په زکات کې میلو شوي دي هم ولې خرڅوي نو ما له اختر له کپړې پکار دي نو دا وړه دی بیا یو ځای بل ځای خرڅوي نو دا ښه خبره نه ده په پیسو وړم کیږي په پیسو باندې غوړیم کیږي او په پیسو د اختر جامیم کیږي په پیسو د خپلو بچو له اختر له کپړې اغوستلی شي په پیسو هر ضرورت کیږي او چې ته ورله د سرسایې د پیسو نه دا راشن جوړ کړي نو بیا خو په دې خو بیا بل څه کیږي نه نو مونږ ته ښه پته لګي مونږ د معاشره کې ګرځو که نه ډېر غریبانان بیا داسې کار کوي چې دا راشن یې وړي او په دوکانونو باندې بیا خرڅوي سبا دپاره هغه وایي زه ځان له اختر له د کپړو علمه نو د زکات په مال کې او د سرسایې په مال کې به چې صدقه ورکوي که نه صدقه په هغې کې تصرف کوه څه شی پې اله لیږه بل شی پې اله لیږه خو دا د زکات مال دی دا د سرسایې مال دی دا غریب له ورکه چې هغه مالک شي چې هغه مالک شي نو بیا د هغه خپله خوښه ده نو په دې کې ډېر خلک په تملیک پوهیږي نه ډېر خلک دا سیز مالدارو کره لاړ شي په کور کې پې ټول مالدار راونخلي وی خوري او په منځ کې پکې تملیک نه شوی نو زکات او د زکات اصلی معنی دا ده زکات اصل کې وی دیتا چې یو غریب سړی ته د دې مال مالک کې چې دا والا او هغه مالک شو دا زکات په دې جماعت ولې نه کیږي
دلته مالک نشته چې مال قبض کی او په زکات کې تملیک او قبضه ضروری ده. زکات پستا الا ادا کیږي چې یو تن د دې مستحق یو هغه مالک شي، هغه والی نو ستا زکات ادا شو. نو براه کرم د سرسایې په پیسو باندې خلکو له راشن مال ښه د سرسایې پیسې ولا نقد ورکه چې هغه په ځان د خپل ضروریات پوره کی. بهر صورت که نورم تاسو ته بیا چاته د زکات متعلق یا د سرسایې متعلق څه مسلې په ذهن کې سخت شي نو ان ټیم ماته ویلی شي او په لنډو خبره دا ده عمر بر دا مسله یاده کوي سرسایه پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو بس د 2 کیلو غنمو تپوس کوا او دا پی کس سرسایه ده بس دا ورکوا. آسان حل دا دی چې پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو او نن سبا چې دا 160 روپۍ ده نو پکار ده چې په وخت دی غربا ولا ورکوي چې ځان له پیسه اختر له کپړې والی د روجې راشن پې راوړي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق